سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. اتویشتم څپرکی د راتلونکي لپاره د تبس د خلکو اندېښنه. پر هغه شپه چې کاپتا دغه خبرې وکړې، زه له دې لامله چې بېوزله مې وړیا معالجه کړې ول خوشحاله وم او خوړو او شرابو مې خوشحالي نوره هم زیاته کړه. پسرلی و او د اکاسي ګلونو هوا له خوږو عطرو ډکه کړې وه. د نیل له بندره د سوریې د شیانو بوی راته، له عمومي کورونو د سوریاني موسیقۍ غږونه پورته کېدل. کونګانو سندرې ویلې او ما خپل روح خوشحاله لیده. له همدې لامله مې کاپتا ته اجازه ورکړه چې په یوه خټین لوښي کې د ځان لپاره شراب واچوي. هغه ته مې وویل کاپتا، تر دې وړاندې چې ته له ما وغواړې چې تا آزاد کړم، ما په باطن کې ته آزاد کړی وې. ستا ازادي له هغې ورځې پیل شوه چې ما او تا غوښتل له دې ښاره وتښتو. پر دې ورځ ما فیصله وکړه چې کله شتمن شوم تا به آزاد کړم، بیا به تا ته وایم چې له ما سره د یو مرې په شان نه بلکې د یو نوکر په شان ژوند وکړې. اوس درته وایم چې ته آزاد یې، خو ستا د ډاډ لپاره به سبا د کاتب په وسیله یو لیک ولیکم چې ته پر خپلې ازادۍ ډاډه شې. خو له دې کبله چې تا وویل زه به د خپلو سرو زرو په ګټې وټې ژوند وکړم، ته راته ووایه سره او سپین ما ته څه ډول ګټه رسولی شي؟ آیا تا زما طلاګانې د امون په معبد کې په امانت نه دي ایښي؟ کاپتا په خپلې یوې سترګې راته وکتل او ویل نه سینوها، اوس چې آزاد یم تا ته وایم چې ما ستا امر نه دی اجرا کړی او ستا طلا مې د امون په معبد کې امانت نه دی ایښی، ځکه چې ستا حکم له عقله لرې و. زه هغه امر نه منم چې له عقله لرې وي او له دې کبله چې ممکنه د ناڅاپه غوسه شې، د احتیاط لپاره مې ستا لکڼه هم پټه کړې ده چې پر ملا او ولیو مې ونه وهې. خو د دې لپاره چې پوه شې ولې مې ستا امر نه دی اجرا کړی، وایم چې یوازې احمقان خپل سره او سپین په معبد کې امانت ږدي، ځکه چې په معبد کې د سرو زرو ایښودل دوه عیبه لري. لومړی دا چې کاهنان او په پایله کې د مصر فرعون ستا له شتمنۍ خبریږي او پوهیږي چې ته څومره زر لرې. یو کار چې د لیونتوب دلیل دی دا دی چې سړی د خپلې شتمنۍ له اندازې خلک خبر کړي. دویم عیب دا دی چې کله خپله طلا معبد ته وسپاري چې د معبد په خزانه کې پاتې شي، باید هر کال یوه اندازه سرو یا سپینو زرو د ساتلو په بدل کې معبد ته ورکړي او په نتیجه کې کال په کال ستا سره زر کمیږي. له همدې امله کله چې ته له کوره ووتې په ښار کې ګرځېدې او خپل پخواني ملګري دې لیدل، نو زه په ښار کې وګرځېدم چې پوه شم له طلا څخه بې له دې چې سړی زیار وباسي او یا کار وکړي څه ډول استفاده کیدی شي چې ګټه هم وکړي. زه پوه شوم چې په تبس کې نور هیڅوک خپل سره او سپین د امون معبد ته نه ورکوي، ځکه دوی اوس پر معبد باور نه کوي او ډاریږي چې طلا به یې له منځه ولاړه شي. د دې کبله چې د سرو او سپینو د سپارلو لپاره پر معبد اعتماد نشي کېده، نو په ټول مصر کې ډاډمن ځای نشته چې انسان وکړی شي خپله طلا هلته وروړي. پر دې سربیره د هغو معلوماتو له مخې چې ما ترلاسه کړي، د امون خدای خپلې ځمکې خرڅوي. ما ورته وویل دروغ وایي او د امون خدای یعنی د امون معبد هیڅکله ځمکې نه خرڅوي، بلکې تل ځمکې اخلي او هر کال خپل جایداد زیاتوي. کاپتا وویل خو اوس د امون معبد په پټه خپلې ځمکې خرڅوي او په بدل کې سره او سپین اخلي او په خپلې خزانې کې ایږدي. له دې کبله چې د امون معبد ډېرې ځمکې خرڅې کړي او سره سپین یې اخیستي، اوس په مصر کې سره او سپین کم شوي دي. ومې ویل آیا تا زما سره ورکړل او ځمکې دې واخیستې؟ کاپتا وویل نه باداره، ما ستا سره او سپین نه دي ورکړي، ځکه زه او نه ته په کرنیزو کارونو پوهیږو. که ستا سره او سپین مې ورکړي وای نو ناظرانو، کروندګرو او هغو مریانو به چې په کروندو کې کار کاوه ستا د پټیو محصولات غلا کول. دا په داسې حال کې ده چې زه په تبس کې په خپله غلا کوم او یعنی نور دوکه کوم. پر دې سربیره ما احساس وکړ چې د امون د معبد له لوري د ځمکو خرڅول به د هغه معبد له لوري چې له 100 کلونو زیات وخت یې ځمکې اخیستې دي بې دلیله نه وي. دغه معبد پوهیږي چې په راتلونکي کې د نوي خدای پر وړاندې مقاومت نشي کولی، نو باید له منځه ولاړ شي، ځکه خو وار له مخه خپلې ځمکې خرڅوي چې دغه ځمکې د نوي خدای په برخه نشي. د امون د معبد له لوري د ځمکو خرڅول خطرناک کار دی. ښایي نوی خدای ادعا وکړي چې د پخواني خدای ټولې هغه ځمکې چې پر خلکو خرڅې شوي په هغه پورې اړه لري او ټولې ځمکې چې
د امون معبد اخیستې دي، له دې پرته چې خلکو ته یې تاوان ورکړل شي هغه به ضبط شي. ما ورته وویل دا بیلابیل او جزئي مسلې دي. زه له تا پوښتنه کوم چې زما سره او سپین دې څه کړل، چیرته دې ولګول چې وایي ګټه به یې ماته ورسیږي. کپتا وویل له دې کبله چې د امون معبد خپلې کرنیزې ځمکې خرڅوي سره او سپین اخلي، لکه چې ومې ویل په مصر کې سره او سپین کم شوي دي. دغه چاره د دې سبب شوي چې د استوګنې د کورونو او د سوداګریزو ودانیو بیه کمه شي. نو کله چې ما ولیدل د کورونو بیه ټیټه شوې ده، ستا د سرو سپینو یوه برخه مې ورکړه او تا ته مې څو کورونه او تجارتي ځایونه واخیستل. ته به دغه کورونه او ځایونه په کرایې ورکړې، هر کال به یې کرایه ترلاسه کړې، ستا کورونه به تل موجود وي او ګټه به درته کوي. د دې کبله چې زه پوهېدم د دغو کورونو پیرودلو لپاره ستا له لوري بشپړ اختیارات لرم، نو ستا له مهره پرته مې کورونه واخیستل او که اخیستونکي د ډالۍ په توګه ماته کوم شی راکوي هغه په تا پورې اړه نه لري. دا پخپله د هغوی حماقت دی، ځکه په دې عمل کې زه له تا څخه کوم شی نه پټوم، بلکې له اخیستونکو څخه ډالۍ ترلاسه کوم، او که ته هم وغواړې خپل پخواني مریې ته ډالۍ ورکړې هغه به هم ومنم. ومې ویل کاپتا زه به تا ته ډالۍ در نه کړم، ځکه په دې کار کې تا خپلې ګټې ته پام کړی دی او اټکل کوي چې د کرایو د ترلاسه کولو او دغه راز د کورونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره د خرڅې د بیلولو په پلمه له ما څخه ډېر غلا وکړې. کپتا وویل تېروته یې، که ته یو کنجوس او ظالم بادار وای ما به دغه فکر کړی و او اټکل مې کاوه چې په راتلونکي کې له دغو کورونو څخه څه ډول استفاده وکړم. خو ته ډېر مهربانه او زړه خوږی بادار یې، هیڅ اړتیا نشته چې زه له ځان سره دغسې حسابونه وکړم، ځکه هر شی چې ته یې لرې زما تر لاس لاندې دي. زه ستا شتمني خپله شتمني بولم، کله چې ستا ګټو ته پام کوم په دې معنا ده چې خپلې ګټې ته توجه کوم، ځکه مې ستا په سرو زرو یو اندازه غلهدانه هم اخیستې ده. ما وویل کاپتا ولې دې غله اخیستې ده؟ کاپتا وویل دغه لانجه چې اوس د خدایانو ترمنځ په مصر کې پیل شوې حتما د مصر د ملت لپاره خرابې پایلې لرلی شي. د دې لپاره چې کله خدایان له یو بل سره جنګونه کوي نو لکه مشران چې له یو بل سره ونښلي تاوان خلکو ته رسیږي. ملت باید د مشرانو او خدایانو د لانجو لپاره قرباني ورکړي. زه فکر کوم چې د مصر د دغو دوو خدایانو د لانجې له امله به ګډوډي رامنځته شي. بې نظمي او ګډوډي به کروندې پر شاړو ځمکې وبدلې کړي. پر دې سربیره نن سبا چې هر څوک سره او سپین لري د خدایانو د لانجې له ویرې پرې ځمکه اخلي. خلک پوهیږي چې سره او سپین غلا کیدی شي خو ځمکه ترې څوک نشي اخیستلی. هغه کسان چې ځمکې اخلي ټول یا سوداګر، درباریان او کاهنان دي. دغه کسان له معبدونو ځمکې اخلي چې دغه ځمکې د معبد له منګولو ترلاسه او د ځانې کړي. خو په دغو کسانو کې هیڅ یو کروندګر نه دی او ځمکه نشي کرلی چې په نتیجه کې به د کروندګرو ټولې ځمکې شاړې پاتې کیږي. د ځمکې محصولات لکه غنم او نور غله به ډیره کمه شي. مصر به د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخېږي او په دې وخت کې به هغه غله په ښه بیه خرڅولی شو چې موږ اوس اخیستې ده. زه پوهیږم ته فکر کوي چې غله د ډبرو په شان نه وي چې زر کاله یې وساتو، بلکې موږکان غلهدانه خوري او مریان غلا ترې کوي، خو تر څو چې انسان تاوان ونه کړي ډیره ګټه نشي کولی. نو د دغو اخیستل شویو کورونو یوه برخه مې د غلو دانو په ګودامونو بدل کړي چې اخیستل شوي غنم او نور غله هلته وساتو. پام به کوو چې نه موږکان غنم وخوري او نه یې مریان غلا کړي. کله چې مو غله خرڅه کړه ګودامونو ته به بیا اړتیا ونه لرو. دغه کورونه به سوداګرو ته په کرایه ورکړو چې خپل شیان هلته کیږدي او یا تجارتخانې ترې جوړې کړي. ومې ویل کاپتا زه ستا پر خلاف هیلهمند نه یم چې دغه کار دې ګټه وکړي، خو دا چې اوس دې معاملې کړي زه کوم شکایت نه لرم، په دې شرط چې په راتلونکي کې ما په قرار پرېږدي او د دغو کورونو د اداره کولو یا د غلو دانو د خرڅولو لپاره ما په تکلیف نه کړي. کاپتا وویل ما یو بل فکر هم کړی چې هغه هم ستا د شتمنېدا لپاره ډیره ګټه لري. زه په کرنې ډیر نه پوهیږم خو د موریانو په پیر او پلور کې ډیر تکړه یم. له همدې امله باید د موریانو یو بازار واخلو. زه نه پوهیږم چې باید څنګه موریان په ارزانه بیه واخلو او له پیرودونکو څخه یې عیبونه پټ کړو. همدغه راز پوهیږم چې څه ډول د لرګیو او متروکو په وسیله موریان فرمانبرداره کړو، ځکه چې په خپله موریې وم او څوک چې مریی وي د موریانو د خرڅولو په ټولو چلونو پوهیږي. زه ډاډ درکوم چې که موږ دغه بازار واخلو په څو کلونو کې به د مصر یو شتمن کس شي. ومې ویل کاپتا
لدې سره سره چې د موریانو پلور ډیره ګټه لري، خو زه نه غواړم چې موریان خرڅ کړم، ځکه چې د موریانو پلورل ډیر ګنده او له کرکې ډک کار دی. زه په دې پوهیږم چې ډیر شتمن کسان دغه کار کوي، ټول د موریانو پیر پلور کوي او ټول موریانو ته اړتیا لري. ما هم پخوا ته او هغه وینځه چې تا راته راوستې وه اخیستې واست، خو نن سبا نه غواړم چې د موریانو پلورونکی واوسم. کاپتا سوړ اسویلی ویست او ویل زه نه پوهیږم چې ته ولې داسې یې او ولې نه غواړې د نورو په شان په لنډه موده کې بې زحمته شتمن شې. که موږ د موریانو یو بازار او څو عمومي کورونه یا فاحشهخانې واخلو، ښکلي وینځي به د موریانو له بازار او عمومي کورونو ته بیایو او هره شپه به له هره کوره ډیر سره او سپین ترلاسه کړو. خو څه وکړم چې خدایانو داسې بادار راکړی دی چې سلیقې له نورو سره بیخي توپیر کوي. اوس چې نه غواړې د موریانو بازار او عمومي کورونه واخلې، نو زما یو بل وړاندیز ومنه. ومې پوښتل ستا وړاندیز څه دی؟ کاپتا وویل له دې کبله چې نن دې آزاد کړی یم، زه غواړم چې له دې عمله یو جشن جوړ کړم او له دې سره سره چې زما غوښتنه به ستا له نظره بېادبي وي، خو غواړم له ما سره ولاړ شي او یو ځای د سیند پر غاړه په بندري سیمه کې د تمساح لکۍ په ساقي خانه کې شراب وڅښو. دا شراب هم د تمساح لکۍ نومیږي او ډیر قوي شراب دی چې تر نورو یې نشه ډیره ده. له دې سره چې د کاپتا غوښتنه له ادبه ډیره لرې وه او یو مریی او نوکر باید له خپل باداره ونه غواړي چې له هغه سره شرابخانې ته ولاړ شي او هلته کوم شی وڅښي، خو ما د کاپتا غوښتنه ومنله ځکه چې پر دې شپه ډیر خوشحاله وم او فکر مې کوو چې ساقي خانې ته تګ او هلته ساتیري کول په یو مناسبت دی. پر دې سربیره مې دا هم پر زړه ول چې کله موږ په کورت کې وو، کاپتا چمتو شو چې له ما سره د خدای کور ته ننوځي، په داسې حال کې چې پوهېده څوک تر اوسه پورې د خدای له کوره نه دي راستانه شوي. زه هم باید نن د هغه وړاندیز ومنم او له هغه سره میخانې ته ولاړ شم، ځکه چې ساقي خانې ته تګ تر دې ډیر اسانه دی چې انسان پوه شي داسې ځای ته ورځي چې نور ترې نشي راستنېدی. کله چې کاپتا وویل او ما یې وړاندیز ومانه، نو ډیر خوشحاله شو. ولاړ زما بالاپوش او لکړه چې تر دې مهاله یې پټه کړې وه بیرته راوړه. بالاپوش یې زما پر اوږو واچاوه، له کوره راووتو او د تمساح لکۍ شرابخانې ته ولاړو. د تمساح لکۍ شرابخانه د بندري سیمې په مرکز کې د دوو کورونو په منځ کې وه او تر دې وړاندې چې شرابخانې ته ننوځو، پام مې شو چې د ساقي خانې پر سر یې یوه ستره وچه شوې تمساح ځوړنده کړې وه چې شیشې ته ورته سترګې وې او تر خلاصې خولې یې تیره غاښونه ښکارېدل. کله چې ساقي خانې ته ننوتو، ومې لیدل چې پنډ دیوالونه لري. د غټو دیوالونو ګټه دا وي چې په دوبي کې کوټه یخه او په ژمي کې ګرمه ساتي. د کاپتا د ننوتو له حالته پوه شوم چې لږ تر لږه یو ځل دلته راغلی دی او له چاپېریال سره بلد و. کله چې کېناستو، نو ومې لیدل چې د ساقي خانې دیوالونه او غولی د اشرافو د کورونو په شان په لرګو فرش شوي او پر دیوالونو د لرګیو بېلابېل انځورونه کښل شوي دي. کاپتا چې ولیدل زه د ساقي خانې لرګیو ته ګورم، ویل دغه لرګي چې وینې له زړو بیړیو یې جوړ کړي. هر لرګی د یوې بیړۍ، خو باد او باران یې رنګونه وربدل کړي دي. په ساقي خانه کې ناستو مشتریانو ماته په ځیره خو ځغلند وکتل او بیرته پر خپلو کارونو بوخت شول. کاپتا امر وکړ چې زموږ لپاره د تمساح لکۍ شراب راوړي او د ساقي خانې مشر ته یې وویل چې شراب دې په خپله دی جوړ کړي. ماته داسې ښکاره شوه چې د تمساح لکۍ شراب داسې شراب دی چې باید جوړ شي، یعنی د نورو شرابو په شان نه دي چې بې له ځنډه یې له منګیو او سراحۍ څخه په جامونو کې تش کړي او رایوړي. وروسته مې ولیدل چې د یوې ښځې 2 پیالې په لاس کې دي. زموږ خواته راغله او داسې معلومېده چې د میخانې نوکره وي. دغه ښځه ډېره ځوانه نه وه، خو د مصر په شان هېواد کې چې ښځې لوڅې پکې ګرځي، دې ښځې جامې اغوستې وې. په غوږونو یې د سپینو زرو لښتۍ او په لاسونو کې یې 2 بنګړي ول. چې څومره رانږدې کېده، هغه مې نور هم ښکلې لیده. کله چې موږ ته راورسېده، ومې لیده چې نرۍ او قوسي شکله وروځې یې وې او غنمرنګه جذابې سترګې درلودې. ما د هغې سترګو ته وکتل. هغې د نورو ښځو غوندې چې سر اړوي مخ وانه اړاوه، بلکې زما سترګو ته ځیر شوه. یوه پیاله ترې ما واخیسته او بله کاپتا.
ما ورته وویل ای ښکلې ښځې نوم دې څه شی دی؟ ښځې وویل زما نوم مرید دی. ما څوک ښکلې ښځه نه بولي خو له دې کبله چې تا په دې نوم یاده کړم زه پوهیږم چې ته باحیا سړی او د یوه نوي ځوان په شان یې چې په دې ډول خبرو سره ځان ته جرأت ورکوي چې وکړی شي خپل لاس د یوې ښځې پر لاس کیږدي. ته هم ځان ته جرأت ورکوي چې خپل لاس ما پر لاس کیږدي. بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه آیا ته ډاکټر نه یې او ستا نوم سینوهه نه دی؟ ومې ویل همداسې ده. دی وویل که غواړې په دې سقیخانه کې بیا موږ په خپلو لیدو خوشحاله کړې ما ته د ښکلې ښځې غږ مه کوه او ما مه سپکوه. د هغې مې پوښتنه وکړه چې ته څه ډول پوهه شوې چې زه سینوهه یم؟ مریت وویل ستا شهرت تر تا ژر دې میخانې ته رارسېدلی دی. ان تر دې چې ته ساقیخانې ته ننوتې ما وپېژندې. اوس راته معلومه شوه چې ستا شهرت بې دلیله نه و. کله چې مریت له ما سره خبرې کولې مسکی وه خو زه پوه شوم چې مسکای له زړه نه ده او خوشحاله نه ده بلکې دغه مسکای د یو غم ښودنه کوي او د ښځې له سترګو هم دغه احساس کېده. ومې ویل مرید که ته زما ستاینه د کاپتا له خولې اورېدلې وي چې زما پخوانی غلام دی اوس مې آزاد کړی او دلته ناست دی نو په دې پوه شه چې په هغه اعتماد نشي کېدی ځکه چې دغه سړی خپل خاص طبیعت لري. د هغه طبیعت داسې دی چې د هغه ژبه د درواغو او رښتیا ترمنځ توپیر نشي کولی او درواغ ډیر وایي. زه له دې سره چې یو ډاکټر یم خو د هغه دغه مرض مې معالجه نه کړی شو. زما د لکړې ګزارونو هم پر دې معالجې اغېز ونه کړ. مرید له غمجنې مسکا سره وویل سینوهه درواغ ډیر ځله تر رښتیا ښه وي ځکه چې درواغ انسان ته هیله ورکوي انسان خوشحاله کوي په داسې حال کې چې رښتیا خبره سړی نه هیلی کوي. مثلا کله چې ته ماته وایې ای ښکلې میرمنې له دې سره چې پوهیږم درواغ وایې زه زړه یم خو بیا هم په دې درواغو خوشحالیږم. زه غواړم د تمثال لکۍ دغه شراب چې ما درته راوړي ویڅکئ او ما ته ووایي چې آیا دغه شراب قوي دي که نور هغه شراب چې په بهر کې د څښلي دي. له دې پرته چې زه مرید څخه سترګې واړوم د دغو شرابو یو غړپ مې وکړ خو له هغه وروسته مې ونه کړای شول هغې ته وګورم ځکه چې ستونی او نس مې وسوځېد ناڅاپه مې وینه په بدن کې وایښېدله. کله چې آرام شوم د شرابو نشه څرګنده شوه. ومې ویل که څه هم کاپتا ډیر درواغ وایي خو هغه څه چې د دې شرابخانې د شرابو په هکله یې ویلي سم دي ځکه چې ستا شراب تر هغو ټولو شرابو قوي او اغېزناک دي چې ما په بهر کې څښلي دي. دغه راز تودوخه یې هم تر هغو تورو تیلو زیاته ده چې د بابل خلک یې له ځمکې څخه ترلاسه کوي او په څراغونو کې یې سوځوي. لکه څنګه چې یوه حقیقي تمسا د خپلې لکۍ په زور یو قوي سړی پر ځمکه ویشتلی شي ستا شراب هم یو مضبوط او قوي سړی له پښو غورځولی شي. زما له خولې د څو ډولونو خوشبویه بوټو او مسالو بوی احساسېده. ځان راته تاند او خوشحاله ښکارېده. زړه مې غوښتل له مرید سره نورې خبرې هم وکړم. هغې ته مې وویل مرید زه نه پوهیږم چې دې شرابو زه دومره ښاد کړم که ستا شتون زما روح خوشحاله کړی دی. همدومره پوهیږم چې خوشحاله یم. زړه مې غواړي خپل لاس ستا پر لاسونو کېږدم. که له دې حرکته خفه کېږې پر ما نیوکه مه کوه ځکه چې ستا د تمثال لکۍ ما ته دا جرأت راکړی دی. ښځلې وروسته ولاړه ویې ویل زه د دې ساقي خانې خاونده نه یم دلته نوکره یم خو دغه شراب زه جوړوم. یوازینۍ ډالۍ چې پلار ما ته راکړې ده د دې شرابو د جوړولو چل یې را زده کړی دی. دې شرابو د خلکو پام داسې ځان ته اړولی چې ان ستا مورې چې ته وایې اوس دې آزاد کړی ځان زما لیواله او پر ما مین ښیي چې د دې شرابو د جوړولو چل له ما زده کړي. کله چې ستا مورې بریالی نه شو چې ما خپله خور کړي فیصله یې وکړه دغه ساقي خانه په سرو زرو واخلي او دغه راز غواړي د دې شرابو د جوړولو چل له ما زده کړي. کله چې کاپتا دغه خبره واوري د ښځې ته اشاره وکړه چې غلی شي خو زه چې نشوم ومې ویل مرید اوس چې ما د تمثال لکۍ شراب څښلي او ځان خوشحاله احساسوم فکر کوم چې کاپتا حق لري پر تا مین شي او زه یې نه ملامتوم چې غواړي تا خپله خور کړي. خو زه دغه خبرې له ډېرې نشې کوم او سبا چې هوښیار شم ښایي خپله خبره بیرته واخلم او یا دا خبره سمه ده چې کاپتا زر ورکړي دي چې دغه میخانه واخلي. تر دې مخکې چې ښځه څه ووایي کاپتا ما ته وویل سینوهه ما نه غوښتل چې ته په دې ډول د دې شرابخانې له اخیستو خبر شي بلکې غوښتل مې چې په خپله زه دغه خبره درته وکړم. اوس چې دې ښځې دغه راز افشا کړ باید ووایم چې دغه میخانه ما په خپلو سرو سپینو اخیستې ده.
په هغې اطلاعات چې په څو کلونو کې مې له تا پټه کړې وه، ځکه چې د یوې ساقي خانې د اداره کولو وړتیا لرم. پوهیږم چې دا اسانه کار دی، ستونزې پکې نشته، د ځوانۍ ځواک هم نه غواړي. ما په ساقي خانو کې د فلزاتو له ورکولو پرته دومره شراب او د وربشو اوبه څښلي چې اوس د یو اخیستونکي په لیدو سره پوهیږم چې آیا هغه د خپلو شرابو بیه ورکولی شي که نه، آیا په پورې ورکولی شو که نه. د شرابو خرڅول اسانه او خوندور کار دی، ځکه چې انسان په ساقي خانه کې ډول ډول کسان ویني، له هر یوه څخه نوې خبرې اوري. زه یو کنجکاو سړی یم او غواړم له هر څه خبر شم، نو دا زما لپاره ډیره ګټه لري. په دې وخت کې کاپتان خپله پیاله پر سر واړوله او په خوشحالۍ وویل: زما باداره، یوازینی کار چې هیڅکله له دود نه لویږي شراب خرڅول دي، ځکه تر هغه چې نړۍ شته نو خلک به شراب څښي. ممکنه د فرعونیان نه وي، د مصر خدایان له خپلو ګدیو کته ګذار شي او له منځه ولاړ شي، خو د شرابو خرڅلاو به بند نه شي، ځکه کله چې خلک خوشحاله او نیکمرغه وي هم شراب څښي، او کله چې خفه او خوابدي وي نو د خپل ویر او بدبختۍ د کمولو لپاره میخانې ته راځي او شراب یا د وربشو اوبه څښي. کله چې یو کس مینیږي، خپله مینه په شراب څښلو سره پیاوړې کوي او په کور کې له خپلې ښځې سره جنجال کوي، بیا هم د زړه تنګۍ د کمولو لپاره شرابو ته پناه وروړي. کاپتان خپلو خبرو ته دوام ورکړ او ویل: سینوها، ښایي ته چې یو غیر عادي کس یې زما دغه فکر خوښ نه کړي او ووایي چې انسان باید زیار وګالي او خپله روزي وګټي. خو زه وایم هغه کسان هوښیاران دي چې له تکلیف پرته د نورو له کارو زیاره ګټه اخلي. خو داسې حال کې چې نور خلک د زیار او کړاو له ګاللو سره سره وږي دي او دوی آرام ژوند کوي. زما پان د هغو ښځو له دندې پرته چې خپل ځان خرڅوي تر ټولو اسانه کار د شرابو خرڅول دي، په دې توپیر چې ځان پلورونکي ښځې پانګې ته اړتیا نه لري، ځکه چې د هغوی پانګه د هغوی په بدن کې ده. که لږ بسپنه وکړي، د عمر په پای کې به په هغه کور کې ژوند وکړي چې په خپله یې جوړ کړی دی او څو کاله به وي. زه بښنه در څخه غواړم چې ډیر غږیږم. دغه ډیرې خبرې له دې امله دي چې لا د تمثال لکۍ په شرابو نه یم عادت شوی. د دې شرابو یوه پیاله مې داسې مستوي چې خپله ژبه مې هم په واک کې نه وي. زما خبرې د دې ساقي خانې په اړه وي. دغه میخانه زما ده او زه وایم چې اوس به یې د دې میخانې له پخواني مالک سره په ګډه د مرید په مرسته چلوم او ګټه به یې سره ویشو. د دې میخانې پخوانی مالک چې له دې وروسته به زما کارګر شي، د مصر په زرو خدایانو قسم خوړلی چې له نیمایي ډیره ګټه به نه اخلي او له ما بغلا نه کوي. زه باوري یم چې هغه بغلا ونه کړي، ځکه هغه دینداره سړی دی او ځینې کاګان یې د معبد کاهنان دي. دوی ښه مشتریان دي او ډیر د تمثال لکۍ شراب څښي. لامل یې دا دی چې کاهنان آمون د معبد د تاکستان شراب څښي او هغه کسان چې دغه شراب وڅښي بیا د تمساح په یوې یا دوو پیالو نه نشه کیږي. او بل له دې امله د دې شرابخانې ډیر کاګان د معبد کاهنان دي چې شراب پلورونکي فکر کوي د کسب ګټه د مذهب له ګټې سره اړونده کړي چې لومړۍ ګټه له دویمې هغې خړوبه شي او تر ننه همداسې شوي دي. خو داسې ښکاري چې زه ډیرې خبرې کوم او بیا وایم چې زما د ډیرو خبرو علت دا دی چې نن زما د ژوند خوشحاله ورځ ده. باور وکړه چې زما د خوشحالۍ اصلي علت دا دی چې ګورم ته ماته غوسه نه یې او ما د پخوا په شان خپل نوکر بولي. دا په داسې حال کې ده چې زه نن آزاد یم او شراب پلورل مې پیل کړي او دا له دې سره سره چې ځینې فکر کوي شراب خرڅول ښه کار نه دی. له دې خبرې وروسته کاپتان له ډېرې نشې وژړل. خپل سر یې زما پر زنګون کېښود. ما په زور د هغه سر له خپلو زنګونو لرې کړ. ومې ویل: پورته شه، په میخانه کې دغسې سپک کارونه مه کوه، ځکه که مشتریان وګوري چې د دې شرابخانې نوی مالک دومره بې حیا او سپک دی، پر تا بدبینه کېږي او نور به دلته رانشي. له دې وروسته چې کاپتان خپل سر پورته کړ، ما ترې پوښتنه وکړه. زه پر یوه خبره نه پوهېږم، هغه د دغې میخانې د پلورلو مسله ده. ځکه که دغه ساقي خانه هم هغسې چې ته وایې ښه چلیږي، نو ولې خاوند راضي شو چې پر تا یې خرڅه کړي او بیا د شاګرد په توګه له تا سره کار وکړي او په ګټه کې شریک شي؟ کاپتان چې لا یې اوښکې نه وې وچې شوي وویل: ته خاص استعداد لري او غواړې په خپلو دلایلو چې له افسنتین درملو تر ښه دي زما خوښۍ زهرجنې کړي.
که زه درته ووایم چې زه او دغه شراب پلورونکی د ماشومتوب ملګري یو او د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکان وو، بیا به یې ومنې چې هغه د پخوانۍ ملګرتیا له امله چمتو شو چې خپله شرابخانه پر ما خرڅه کړي. خو زه پوهیږم دغه خبره هم تا نه قانع کوي، نو مجبور یم ومنم چې زه هم پر دې دلیل قناعت نشم کولی او باید ووایم چې د دې شرابخانې په خرڅولو کې پخوانی شراب پلورونکی یو راز لري. زه تصور کوم چې دغه راز له پخواني خدای آمون سره د مصر د نوي خدای په جنگ پورې تړاو لري، ځکه چې د مصر په هره بلوا کې لومړنی ځای چې حمله پرې کېږي شرابخانې دي. خلک برید پرې کوي چې وکړی شي شراب او د اوربشو اوبه وڅښي، صراحۍ او جامونه ماتوي، په خپله شراب پلورونکی په نیل سیند کې ډوبوي. نو له همدې کبله د دې شرابخانې مالک ډار شوی دی. د دې شرابخانې مالک د آمون کلک پلوی دی او دومره تعصب یې ښودلی چې نن سبا نشي کولی له پخواني خدای منکر شي او پر نوي خدای عقیده وکړي. له همدې کبله هیڅوک نه مني چې هغه خپله عقیده بدله کړې وي او د نوي خدای پیروي پیل کړې وي. له بلې خوا د ساقي خانې دغه مالک پوه شوی چې د آمون خدای سخت ویرولی دی، تر دې حده چې د آمون معبد خپلې ځمکې خرڅوي، ځکه فکر کوي یوه ورځ به دغه ځمکې ترې واخلي. ما چې ولیدل شراب پلورونکی ډار شوی، نو داسې خبرې مې وکړې چې د هغه ویره او طرحه مې نوره هم زیاته کړه. ورته ومې ویل ډېر ژر ځان له دې شرابخانې خلاص کړه، ځکه که کومه ستونزه او بلوا پیل شوه خپله پانګه به دې په میخانه کې له لاسه ورکړې. هغه هم سخت ډار شوی و، ومنله او ساقي خانه یې پر ما خرڅه کړه. له دې کبله چې زه پوهېدم هغه د میخانې د اداره کولو وړتیا لري او تر هغه به بل تکړه شاګرد پیدا نه کړم، نو له هغه او مرید څخه مې وغوښتل چې په دې میخانې کې پاتې شي. ما وویل کاپتا زه نه پوهېږم چې ته به له دې میخانې استفاده وکړې که نه، خو په دې پوهېږم چې تا پر یوې ورځې ډېر کارونه کړي دي او که زه وای پر یوې ورځې مې دغه ټول کارونه نه شوی کولی. بیا پورته شو او له ساقي خانې ووتو. ما احساس وکړ چې کاپتا ډېر مست دی، سم په لاره نشي تللی او د تمسا یوې لکۍ خراب کړی دی.